په میدان وردګ ولایت کې د چک او د میرداد ولسوالیو ترمنځ د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې عملاً پیل شوي دي. د مسؤلینو په وینا دغه پروژه چې تیر کال منظوره شوې وه د 2 میلیارده او 40 میلیون افغانیو په ارزښت پلي کیږي او له چک ولسوالۍ څخه تر د میرداد ولسوالۍ پورې شاوخوا 80 کیلومتره واټن رانغاړي. مسؤلین زیاتوي د یاد سړک په بشپړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې تر ډېره حل، سوداګریزې اړیکې پیاوړي او د ولسوالیو ترمنځ د خلکو تګ راتګ اسانه شي. د افغانستان په سطحه په ټولو ولایتونو کې بیا د موږ میدان وردګو په ولایت کې بعضې عام المنفعه حیاتي پروژې تحت کار دي چې د هغې د جملې نه یوه د چکو د میردادو عمومي سړک ده چې د ټولګټو محترم وزارت لخوا نه د دې بودیجه تمویلیږي او د تمویل کېږي. دا سړک یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی ده، طول د 80 کیلومترو باندې ده او 3 ولسوالۍ سره نښلوي چې دا د دغه ولس لپاره یو حیاتي پروژه ده او منفعه پروژه ده، ولس ورته خوشحالېږي. بلخوا یو شمېر موټر چلونکي او د سیمې اوسیدونکي د دغې پروژې له پیل هرکلی کوي او وایي سړک له کلونو راهیسې د سیمې له مهمو اړتیاوو څخه و. د دوی په خبره د لارې خراب وضعیت نه یوازې د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی و، بلکې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو لیږد هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی و. ډېر خوښ او خوشحاله یو چې دا پروژه پلي شوله. مخکې به ډېر مشکلات و، ډېرې ستونزې وې، سړک بیخي بېحده خراب و. دا اوس هم تاسو شاید عکسونه اخیستي وي، سړک بېحده خراب دی. موږ ډېر ورته خوشحاله یو چې دا سړک جوړ شي. اسلامي امارت څخه ډېره مننه کوو چې دا پروژه یې پلي کړه او دا پروژه چې دا 0 کیلومتر د چک د ولسوالۍ څخه شروع کېږي ته د میرداد ولسوالۍ پورې او همداراز په یوه کونج کې بله ولسوالي هم ورسره شریکېږي چې هغه جغتو ولسوالي ده. موږ ډېر ورته خوشحاله یو چې مخکې دلته ډېر مشکلات وو. کوم مریض به چې په دغه بارو کاریو کې پیدا کېدله ډېر په مشکلاتو مو سوري د شفاخانې پورې. یعنې داسې وخت راغلی دی چې دلته کوم مریض پیدا شوی دی، یو ساعت په دغه 2-3 کاریونه چې موږ ته دغه شفاخانې پر رسولو یو ساعت وخت، یو نیم ساعت وخت یې مونږ نیولی دی. هغه مریض کې داسې وخت راغلی دی چې په دغه لاره کې تلف شوی وي، بیخي د مابین تللی وي، هغه یعنې خپل ژوند یې د لاسه ورکړی وي. نو موږ اوس ډېر خوشحاله یو چې دغه سړک زر تر زره جوړ شي او د اسلامي امارت نه موږ ډېره مننه کوو. میدان وردګ هغه ولایت دی چې د اوسیدونکو ډیری برخه یې پر کرنه او مالدارۍ ولاړه ده او د ولسوالیو ترمنځ د معیاري سړکونو شتون د اقتصادي ودې، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره مهم دی. ځایي خلک وایي د چک د میرداد سړک بیا رغونه به د سیمې د اقتصادي ودې، د کرنیزو محصولاتو د چټک انتقال او د خلکو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، میدان وردګ.